د پاکستاني چارواکو څرګندونو ته غبرګونونه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په دیره اسماعیل خان کې د پرونی ځانمرګي برید په غبرګون کې د پاکستان دولت افغان سفیر سردار احمد شکیب احضار کړی او هغه ته یې د خپل حکومت اعتراض لیک سپارلی دی. که څه هم د دغه اعتراض پوره جزئیات نه دي څرګند شوي، خو رسنیو ویلي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د دغه برید له کبله د افغانستان حکومت ملامت کړی دی، خو اسلامي امارت هغه واضح رد کړی چې ګواکې دغه برید د افغانستان له خاورې پلان شوی دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د پاکستان حکومت د خپل امنیت په خپله ونیسي او د دا ډول بریدونو له کبله د افغانستان حکومت نه ملامتوي. نو موري د پاکستان په دیره اسماعیل خان کې پرونه برید غندلی او ډاډ یې څرګند کړی چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کارول کیږي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په دیره اسماعیل خان کې د پرونی برید مسؤلیت پاکستانی وسلوالو یا ټي ټي پي منلی او ګڼو پاکستانی سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا کړې ده. د پاکستان پوځ هم منلي چې په پرونی برید کې 25 پاکستانی سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي.